سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته ډیپلوماټ مجاله وایي چې پاکستان د مخالفو وسلهوالو ډلو پر وړاندې نتوانه شوی دی. ډیپلوماټ مجلې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه په یوه مقاله کې ویلي دي چې دغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان، بالوچ بیلتون پالو او د داعش خراسان څانګې بریدونه د تیر کال پرتله 70 سلنه ډېر شوي دي. دا مجله وایي چې دغه وضعیت د مرکزي او ایالتي حکومتونو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اړیکې نورې هم پیچلې کړي دي. ډیپلوماټ مجله لیکي پاکستانی طالبان، بالوچ بیلتون پال او داعش خراسان څنګه هغه درې وسلهوالې ډلې دي چې د خپلو ځانګړو ایډیالوژیو، هدفونو او تاکتیکونو له لارې د پاکستان امنیت ته لوی ګواښ دی. د دغې مجلې په وینا دا هغه ډلې دي چې په 2025 کال کې بریدونه ډېر شوي دي او پاکستان ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ډیپلوماټ مجله زیاتوي چې پاکستان د محله ترهګرۍ سره په ډېر خونړي پړاو کې دی. د دې ډلې بریدونه د 2024 کال پرتله 70 سلنه ډېر شوي دي او اوس هم دوام لري. د دغه تفسیري لیکوال لیکي دغو دریو واړو ډلو خپلې شبکې او تګلارې پیاوړې کړې دي او د پاکستان د امنیتي ادارو له کمزوریو څخه په استفادې سره خپل نظامي هدفونه په نښه کوي. لیکوال زیاتوي چې د پاکستانی طالبانو تحریک له 6,000 څخه تر 6,500 پورې جنګیالي لري. په وروستیو کې په پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب ایالتونو کې هم نظامي فعالیتونه پراخ کړي دي. ډیپلوماټ وړاندې کاږي د پاکستانی طالبانو ډله د ټولنیزو رسنیو له لارې تبلیغات کوي، د پښتنو له ملي احساساتو څخه استفاده کوي او په دې ډول هغوی خپلو جنګي لیکو ته وربولي. په تفسیره کې ویل شوي دي بالوچ بیلتون پاله ډله اوس په یو منظم غورځنګ اوښتې ده چې د پاکستان پوځ او چین پروژې په نښه کوي. د بلوچستان ملي پوځ BNA په نوم نوې جوړې شوې جنګي ډلې په جوړېدو سره دغه غورځنګ په ستر پاڅون اوښتی او خطرناکه بڼه یې غوره کړې ده. ډیپلوماټ مجله زیاتوي که پاکستان موثره او ځانګړې امنیتي تګلاره غوره نه کړي، دا درې واړه جنګي ډلې کولی شي چې د پاکستان او سیمې د ثبات لپاره ستر ګواښ پېښ کړي.